غربي میډیا د کړه سکورو بل جندرالا د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د اسلامي امارت پیاوړی مبارز ښاغلی جنرال مبین چې څه موده وړاندې د قندهار والي لخوا غوښتلی و داسې اوازې وې چې ګنې په قندهار کې هلته بندي ده. نن ښاغلي جنرال مبین ته نږدې سرچینو دا تایید کړی چې ښاغلی جنرال مبین د قندهار هوایي ډګر له لارې کابل ته خپل کور ته رسېدلی ده. دغه انځورونه چې د ښاغلي جنرال مبین تازه انځورونه دي پکې لیدل کېږي چې جنرال مبین د قندهار په هوایي ډګر کې ولاړ ده. تر اوسه جنرال مبین یا هغه ته نږدې کسانو په دې اړه وضاحت نه ده ورکړی چې جنرال مبین نیول شوی و که نه، خو په لومړی کې داسې اوازې وي چې ګنې جنرال مبین په دې بهانه چې امیرالمؤمنین ورسره لیدنه کوي قندهار ته غوښتل شوی و او هلته د قندهار د والي لخوا بندي شوی و. خو دا چې دا خبره څومره حقیقت لري هغه څه دي چې جنرال مبین به خپله ورته وروسته ځواب ورکړي او په دې اړه به وضاحت ورکړي. او تر اوسه لا هم جنرال مبین پر خپل ټویټر باندې کوم پوسټ نه ده کړی. جنرال مبین چې پر خپل اصلي ټویټر اکاونټ څه باندې 4,20,000 فالوورز لري، لا هم پکې تر اوسه کوم تازه ټویټ نه ده شوی. خو دا پوښتنه تر اوسه لا ینحله پاتې ده چې جنرال مبین ولې بار بار نیول کیږي. له دې څخه وړاندې هم یو ځل جنرال مبین نیول شوی و خو بیرته ډیر زر آزاد شو. په هغه وخت کې جنرال مبین په یو مرکه کې د خپل نیول کېدو په اړه داسې مشخص څه یاد نه کړ، خو په دغه مرکه کې جنرال مبین ویلي و چې ځینې داسې خبرې چې ده نه باید کړې وي د کړې وي، چې دغه ډول خبرې د نظام له پالیسۍ سره سمون نه خوري. هغه همدارنګه ویلي و د نظام پالیسي ډیره درنه پالیسي ده چې هر څوک په دې مکلف دي چې باید دغه پالیسي تعقیب کړي. همدارنګه جنرال مبین ویلي و چې نظام هیڅوک په دې تور نه نیسي چې ګنه د پاکستان پر ضد د خبرې کړي دي. ښاغلي جنرال مبین په خپله دغه مرکه کې ویلي و چې اسلامي امارت دا حق لري چې هر څوک محاکمه کړي او که چیرې څه پوښتنه او ګروېږنه ترې کوي دا حق ورته شته چې یو څوک ونیسي. هغه د اسلامي امارت د دفاع وزارت وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد دې خبرې ته په اشاره چې ګواکې په اسلامي امارت کې محکمه دا حق لري چې ما له دې سټیج څخه ونیسي او محکمې ته مې بوځي. ښاغلي جنرال مبین دې خبرې ته په اشاره وویل چې اسلامي امارت دا حق لري چې له هر وګړي څخه پوښتنه وکړي. د اذان نیوز محترمو لیدونکو مننه چې تر دې دمه راسره پاتې وئ.